نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د تجوید د درسونو په ادامه سره راځو نن د لحن بحث وایو. لحن لومړی د لحن تعریف وایو. لحن معنا غلطي. غلطي معنا لحن. یو لحن د لهجې په معنا دی، خو دلته په تجوید کې چې موږ دغه لحن وایو دغه لحن د غلطي په معنا دی. نو لحن په لغت کې غلطي ته وایي، او په اصطلاح کې د تجوید خلاف قرآن ویل، غلط ویل او بې قاعدې ویلو ته لحن ویل کیږي. یعنی قرآن کریم د تجوید د قواعدو او قوانینو څخه خلاف ویل. که چیرې قرآن کریم بې له تجویدي قواعدو څخه تلاوت کړل سي، وویل سي، نو دې ته بس لحن ویل کیږي. د تجوید خلاف چې قرآن کریم وویل سي، یعنی تجویدي قواعد پکښې کې جاری نسی د قرآن کریم په تلاوت کې، بس دغه لحن دی. په لغت کې غلطي ته وایي. لحن معنا غلطي. اصطلاحي تعریف دی د تجوید خلاف قرآن ویل، غلط ویل او بې قاعدې ویلو ته لحن ویل کیږي. معلومه خبره ده که د تجوید خلاف قرآن وویل سي نو هغه غلط او بې قاعدې دی، تجویدي قواعد پکښې کې جاری نسی، بس دغه قرآن کریم تلاوت غلط دی، بس دې ته لحن ویل کیږي. دغه لحن یعنی د غلطي دا پر دوه ډوله ده. لحن پر دوه ډوله دی. اول لحن جلی، یعنی غټه غلطي یا ښکاره غلطي. دوهم لحن خفي یا کوچنی غلطي یا پټه غلطي. ګورئ دوستانو، لحن غلطي ته وایي، دوه ډوله لري. لومړی لحن جلی یعنی غټه غلطي یا ښکاره غلطي. دوهم لحن خفي کوچنی غلطي یعنی پټه غلطي. راځو لومړی غټه غلطي وایو، یعنی لحن جلی. لحن جلی معنا غټه غلطي. لحن جلی تعریف چې نو اوس موږ او تاسو کوو، بیرته دغه لومړی د لحن تعریف ورته راځي. بیا دغه لحن جلی پر څلور ډوله دی، څلور قسمه لري. اول یو حرف په بل حرف سره اړول، د یو حرف پر ځای باندې بل حرف ویل. لکه د الحمد پر ځای باندې الحمد ویل. دوستانو دغه ها پر ځای مو ها وویل. دا د لحن جلی یو ډول دی. ګورئ دوستانو، لومړی د لحن ډولونه وه، لحن جلی او لحن خفي. اوس بیا لحن جلی څلور ډوله لري، چې هغه لومړی یو حرف په بل حرف سره اړول دي، یعنی تبدیل الحرف بالحرف. یو حرف په بل حرف سره اړول، لکه د الحمد پر ځای باندې چې الحمد وویل سي، دلته مو د ها پر ځای باندې ها وویل. د دې څخه ځان ساتل پکار دي. دوهم یو حرکت په بل حرکت سره اړول. حرکت خو موږ او تاسو پیژنو، مخکې مو ویلی دی چې زور زیر پیش، دې ته حرکت ویل کیږي. نو یو حرکت په بل حرکت سره اړول یا تبدیل الحرکت بالحرکت. لکه د انعمت پر ځای باندې انعمت ویل، د ت یا د تا د زور پر ځای مو تا ته پیش ورکړئ. ګورئ انعمت دلته زور لري، خو موږ یې داسې وایو چې انعمتو، زور مو په زیر واړوئ، د زور مو په پیش واړوئ، د زور پر ځای مو دا دی پیش وویلی. نو تبدیل الحرکت بالحرکت مو وکړئ، یو حرکت مو په بل حرکت واړوئ. دا د لحن جلی دوهم قسم دی. راځو دریم، یو حرف زیاتول یا زیادة الحرف چې ورته وایي. لکه د یلید پر ځای باندې یلید ویل. ګورئ لام یلید، یلید یا زبر لري، لام زیر لري، دال ساکن. یلید پر ځای باندې داسې وایو چې یلید، د لام زیر کش کو، دلته باره یای مده پیدا سي.
ګورئ دلته یې نسته دوستانو دوهمه یې د لام پسې او دلته دا د ستا د دال څخه مخکې د لام څخه وروسته یلید. ګورئ نو زیادة الحق مو وکړئ، یوه دانه یا مو اضافه کړه، د یلید پر ځای مو یلید ووایه. دا د لحن جلي دریم ډول دی. راځو څلورم ډول ته یو حرف کمول یا نقصان الحرف چې ورته وایي، یو حرف کمول یا تاوان ورته رسول نقصان، لکه د یولد پر ځای باندې یولد ووایو. ګورئ دا خو داسې دی یولد، لم یلد ولم یولد، د یا پسې واو دی. اوس د یولد پر ځای باندې موږ داسې وایو چې یولد. ګورئ دلته د یا پسې واو دی، دلته مو واو ځینې حذف کړی دی یا ته پیش صرف کړی دی، نو دې ته نقصان الحرف یعنې یو حرف کمول. دا د لحن جلي څلورم ډول شو. حکم د لحن جلي چې دی پر دې دنیا حرام دی، پر هغې دنیا عذاب دی. یعنې پر دې دنیا حرام دی لحن جلي، د دې څلورو سر قسمو څخه یو حرف په بل حرف اړول، یو حرکات په بل حرکات اړول، یو حرف زیاتول، یو حرف کمول. د دغو څخه باید پرهیز وکړل سي. دغه څلور قسمه غلطي که چیرې په لمانځه کې وشي نو هغه لمونځ هم په پاسېدېږي. نو موږ تاسو باید زیات کوشش وکړو چې د حروفو مخارج حرکات دا وپېژنو. دوهم لحن خفي دی چې موږ تاسو لوړ وویل د لحن په ډولونو کې کوچنۍ غلطي یا پټه غلطي. لحن خفي څنګه تعریفېږي؟ کومې قاعدې چې د حروفو د ښایست لپاره مکررې سوي دي د هغو پرېښودلو ته لحن خفي وایي. کومې قاعدې چې د حروفو د ښایست لپاره مکررې سوي دي د هغو پرېښودلو ته لحن خفي وایي. یعنې هغه صفات عارضه یې پرېښودل، لکه را چې د زور او پیش په حالت کې ډک ادا کېږي خو موږ یې باریکه ادا کړو. موږ او تاسو ویلی دي چې را کله پیش ولري یا زبر ولري، لکه دلته په دا مثالو کې را زبر لري، دلته را پیش لري. نو را که چیرې زبر ودرلودی یا پیش هغه را موږ ډکه وایو، لکه رو رو ربک ربک رو، او چې پیش ولري رو ربما ربما. دا خو چې را زبر او پیش ولري دا خو ډکه ویل کېږي. دغه د را ډکوالی دا صفات عارضه دي. را چې زبر ولري یا پیش دا ډکه ادا کېږي. اوس موږ تو سره ولاړ سو را زبر لري ډکه ویل کېږي، موږ تو سره ولاړ سو تشه یې وایو، لکه ربک مثال موږ ربک وایو، ربک تشه یې وایو. صرف هغه د را صفات عارضه د را ډکوالی چې د ښایست صفت دی دغه مو د را څخه ایسته کړي، بس دغه لحن خفي سو، کوچنۍ غلطي سو. را خو مو هغه را وویله، صرف تشه مو ویله، ډکه مو ونه ویله. چونکې د زور او پیش په حالت کې دا ډکه ویل کېږي، موږ تاسې یې تشه وایو، دغه لحن خفي دی، کوچنۍ غلطي د حکم یې پر دې دنیا مکروه دی، پر هغې دنیا د عذاب ویره سته. په لحن جلي کې خو پر هغې دنیا باندې عذاب و، خامخا باید ځان ځینې وساتو. خو د لحن خفي حکم چې بیا دی پر دې دنیا مکروه دی، که مکروه کار چې وسي پر هغې دنیا د عذاب ویره سته، یعنې د دې ویره سته چې عذاب ورلره ورکړل سي. دوستانو دغه د لحن بحث دی، ډېر خلاصه کوو یې. د لحن تعریف په لغت کې غلطۍ ته وایي، په اصطلاح کې د تجوید خلاف قرآن ویل، غلط ویل بې قاعدې ویل ته لحن کېږي. پر دوه ډوله لحن جلي، لحن خفي. لحن جلي بیا د څلور قسمه درلودله. لحن خفي کومې قاعدې چې د حروف د ښایست سره تعلق لري، د حروف د ښایست لپاره مکررې سوي دي د هغو پرېښودلو ته لحن خفي وایي. لکه بل مثال یې درته وایم، د دغه مثال څخه ماسه لام جلاله د الله لام چې ما قبل یې پیش او زبر موږ یې ډکه وایو، دغه لام ډک وایو الله چې ما قبل یې زبر یې پیش، د دغه ډکوالي پر برابر باندې موږ راولاړ سو تشې وایو، الله دی موږ الله وایو. نو دغه بس لحن خفي دی. دوستانو تجوید زده کړو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، نور ملګري او دوستان مو هم ورته دعوت کړئ. د نن ورځې درس همدومره و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.